السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو زده کوئ انویسټمنټ پورټفولیو مینجمنټ. په پریویس لیسن کې موږ په منی مارکیټ پلس کیپټل مارکیټ او په دغه مارکیټونو کې چې کوم سیکیورټي خرید او فروش کیږي هغه باندې تفصیلي بحث کړو. نننی زموږ چې کوم ټاپک دغه د کوانټیټیټیو میتھډ اف انویسټمنټ انالیسس. د دې نه وړاندې تاسو یوې خبرې ته متوجه شئ چې کله یو انویسټر هغه انویسټمنټ کوي نو هغه مخکې نه ځان سره کالکولیشن کوي د څه شي د ریسک اینډ ریوارډ. نو کله چې انویسټر په دې قانع شي اطمیناني شي چې دغه کم سیکیورټي کې انویسټمنټ غواړي انویسټر غواړي چې هغه انویسټمنټ وکړي سرمایه گذاري وکړي چې دغه ریسک کم دی او ریوارډ یا ریټرن یې ډیر دی نو هغه نه بعد بیا تصمیم نیسي او تصمیم نیول کیږي. نو ریسک ان ریوارډ هدف مې دا باید انویسټر په نظر کې ونیسي. نو موږ چې دا کم تقریبا 3 ریکارډونو کې راغلی یا 4 ریکارډ کې راغلی نو دې کې موږ کوشش کوو چې په ریټرن یا ریوارډ دغه څنګه محاسبه کیږي دغه باندې کار کوو او هغه نه بعد بیا موږ چې ریسک څنګه کالکولیشن کیږي هغه باندې به سره کار کوو. نو دلته تاسو که وګورئ 2 فرمولې لیکلې شوي دي. دا لومړی فرموله ده چې کله موږ ابسولوټ اماونټ معلومو د ریټرن، البته د ټوټل انویسټمنټ ریټرن چې کله موږ معلومو او دغه فرموله چې کومه ده دا د ابسولوټ اماونټ لپاره ده او لاندې چې کومه فرموله ده دا د پرسنټیج لپاره ده. وبخښئ. نو دلته کوم غټ آر چې لیکل شوی دا هولډینګ پیریډ ریټرن او کوچنی آر هولډینګ پیریډ ریټرن دا هم دی خو دا د پرسنټیج لپاره دی. پی ټي منفي یو پرایس آف انویسټمنټ اټ د بیګیننګ آف د پیریډ او پی ټي د پرایس آف انویسټمنټ اټ د اینډ آف پیریډ. ګورئ زه به دا را خلاصه کوم او ساده اصطلاح سره به تاسو ته وایم. ګورئ پی ټي مطلب کومه سیکیورټي چې یو انویسټر سره او په موجوده وخت کې هغه انویسټر غواړي دا خرڅ کړي یا په موجوده وخت کې انویسټر خرڅول غواړي یا خرڅ کړی دی. پی ټي منفي یو دلته کې خو یې لیکلي دی پرایس آف انویسټمنټ اټ د بیګیننګ آف د پیریډ. نو پی ټي منفي یو نه دا تاسو اشاره چې دا انویسټر دا کم سیکیورټي دا انویسټر په څو اخیستی دی او جمع ډي نه مطلب ډیویډنډس دی. نو اوس دې ځای کې ګورئ دا ډېرې ساده خبرې دي، لاجیک هم پکې پروت دی. اوس یو څوک مثلا سیکیورټي یو انویسټر اخیستی دی، پی ټي مطلب په څو باندې خرڅی یا په څو یې خرڅ کړی دی. پی ټي منفي یو او دغه کومه سیکیورټي انویسټر په څو اخیستی دی جمع ډیویډنس. نو دې فورمولې ته که تاسو وګورئ دې کې 2 شیونه سره جمع شوي دي، یو ډیویډنډ او بل کیپټل گین یا کیپټل لاس کې وي یا کیپټل گین. نو دا پی ټي منفي یو د دې نه چې کومه نتیجه راځي دا زموږ کیپټل گین آر کیپټل لاس دی. یاد ساتئ کیپټل گین دا موږ سره د کیپټل گین ته دې ځای کې او چې کوم ډیویډنس دی دې ته یوه بله اصطلاح هم کارېږي او هغه اصطلاح کرنټ ریټرن اینډ کیپټل ریټرن دا دواړه اصطلاحګانې ورته کارول کیږي. کرنټ ریټرن پیریډک انکم دغه د ډیویډنډ ته دا دواړه کلمې دې ته استعمالېږي او کیپټل گین یا کیپټل ریټرن دغه اصطلاح دې ته استعمالېږي د دې چې کومه نتیجه راوځي. خو یاد ساتئ دا کیپټل گین یا کیپټل ریټرن به ورته وایي دا موږ سره پازیټیو هم کېدی شي، زیرو هم کېدی شي او نیګیټیو هم کېدی شي. ولې دا کرنټ ریټرن کوم چې پیریډک انکم دی یا ډیویډنډ دی موږ سره زیرو هم کېدی شي او مثبت هم کېدلی شي. ولې دا موږ سره منفي نشي کېدلی. دا په دې معنا
که تاسو پریویس لیسن کتلی وي نو چې کله یو کمپنۍ تاوان هم وکړي نو هغه د سټاک هولډر ته نه وایي چې ما دې کې تاوان کړی دی بلکې ته ماته دا تاوان د خپل له جیبه راکړه، بلکې هغوی سره هلته ذخایري اختیاري ذخایر اجباري ذخایر پریویس لیسن کې دا ما اکسپلین کړي وو نه دا دوی هغوی نه جبران کوي تر څو د کمپنۍ ایمیج ورسره خراب نشي. ښه په هر ترتیب نو خلاصه دا چې کله موږ اوس ټوټل انویسټمنټ ریټرن معلومول غواړو نو موږ به کیپیټل گین پلس چې کوم هغه پیریوډک انکم دی یا کیپیټل گین جمع ډیویډنډ یا کیپیټل لاس جمع ډیویډنډ. نو دغه اگزامپل کې که موږ نظر وکړو نو موږ سره به نور هم واضح شي. ګورئ یو اگزامپل دی پرایس اټ د بیګیننګ آف د ایر سل ډیویډنډ چې کوم ترلاسه شوی دی په دغې مربوطه پیریډ کې یا کال کې 2.40 او پرایس اټ د اینډ آف د ایر 110. مطلب دا دی د انویسټر چې کوم له دا سیکیورټي اخیستی دی په $100 یې اخیستی دی او چې کله یې خرڅ کړی په $110 او په دغه مربوطه پیریډ کې دغه انویسټر ته 2.40 ډیویډنډ هم حاصل شوی دی. نو ګوره دی ساده دی فرموله کې پوټ کړی دی. ګوره بره د ابسولوټ ویلو دپاره د ابسولوټ اماونټ چې کله موږ معلومو نو دغه دپاره فرموله د پی ټي او پی ټي ما تاسو ته ویلې هغه نرخ په کم نرخ چې سرمایه ګزار د سیکیورټي خرڅ کړی دی او دلته یې ګوره 110 دلته پرایس اټ د اینډ آف د ایر مطلب که ساده موږ دې ته داسې ویلی شو چې په کم نرخ دا سرمایه ګزار دغه سیکیورټي خرڅ کړی دی او په څو یې اخیستی دی منفي 10 نو 110 نه چې 10 لاړ شي 10 او دا 2.40 ورسره جمع کړي دي نو ټوټل 12.40 دغه اماونټ دا په یو پیریډ کې ګټل شوي دي ټوټل او د دغې پرسنټیج چې رایستی دی نو 12.4%. نو خلاصه دا چې ټوټل انویسټمنټ ریټرن په دې شکل سره محاسبه کیږي. نیکسټ ویډیو کې انشاءالله چې د ریټرن د محاسبه کولو لپاره نورې طریقې دي په هغوی به بیا سره موږ ډسکس کوو.